یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د درو کسانو المنځ او عبادت د دوی در سرونه پورته کیږي، حتی چې رسول الله وی یو لويشته قدر یو چاریا قدر هم د دوی اعمال د سرو سره پورته کیږي. او تاسو ته معلومه ده چې دا موږ څومره اعمال کو، د اعمال المنځ کو عبادت کو، د المنځونه فرشته آسمانو ته وړي، او د دې اعمالو کې چې اخلاص وي د دې عمل او د المانځه خوشبو راځي چې کله د اسمان ته ور قریب سي د ملایکې د خوشبو او بالا فرشتو محسوسه کې چې څنګه خوشبو عمل را روان دي، د پلاني سړی المنځ را روان دي، د اسمانو فرشته د اسمانو دروازې ورته خلاصي. نبی علیہ السلام فرمایي درې کسان داسې دي چې د دوی المنځ یو چاریاک یو لويشته د دوی در سر نه پورته کیږي. کم کسان دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، یو لويشتم د دوی المنځ نه پورته. رجل اما قوما وهم له کارهون، یو هغه امام دی چې په جائز مقصد باندې د مقتدیانو نه وي خوښ، د محلې نه وي خوښ، د په زوره پر محراب باندې پر منبر باندې قبضه کړې ده، د چا پلار مې وایي د دې څه نشي ایستلی، که مې خوښه ده که مې نه ده خوښه، زه ستی امام یم، زه د دې ماجد امام یم، دا ماجد زما دی، د دې بل خاوند څه و څه په زوره باندې د خلکو امامت کوي، د مقتدیانو د اهل محلې نه دی خوښ، باوجود د دې نبی علیہ السلام وایي د دې سړي لمونځ یو چاریاک یو لويشته تر سر نه پورته کیږي. او دویم هغه زنانه ده چې میړه او خاوند جن ناراضي دا شپه تیری، شپه په داسې یوه شپه میړه داسې جن تیره سي چې میړه جن ناراضي، د دې زنانې لمونځ چې خاوند ناراضي ناراضي باندې خاوند شپه جن تیره کې، د دې زنانې لمونځ یو چاریاک یو لويشته یو بالشت قدر د اسمانو د دې د سر نه پورته کیږي. الله وایي د دې لمونځ ته د دې زنانې عبادت ماته ضرورت نشته، دا ماله مه راوړئ. او دویم نبی علیہ السلام هغه دوه کسانو المنځ یو چاریاک یو لويشته یو بالشت مقدار د دوی در سر نه پورته کیږي. و اخوانی متصارمان، چې دوه مسلمانان دوه ورونی او دوه مسلمانانی هغه سره ناراض، یو د بل سلام سره باندې، یو چې په مخ ولا ورسي یو مخ داسې واړي یو داسې واړي، سلام نه سره وایي، کلام نه سره کوي، خبرې نه سره کوي، ناسته نه سره کوي، یو د بل سره حسد او ضد لري. نبی علیہ السلام فرمایي د دغه دوه مسلمانانو المنځ او عبادت یو لويشته یو چاریاک د دوی در سر نه پورته کیږي. په دې وجه عزیزانو په خپل مابین کې که څه یو د بل سره اونچ نیچ راغلی، نیت بدی راغلی، که ته په ملامت یې ورسه معافي ځین واخله چې وروره زه در ملامت یې ما معاف کړه، الله دپاره الله به تا معاف کړي. او که دی در ملامت دی ورسه ورته ووایه معاف یې کړه، ورته وروره په دا معامله کې شاید ته ملامت یې، مګر د دې باوجود الله دپاره ما ته معاف کړی، ته ما معاف کړه. الله رب العالمین به د الله نبی فرمایي د جنت په مابین کې به الله د کور او د محل ورکولو رسول الله وایي زه دې ضامن یم. ایو حدیث کې راځي صحابه پوښتنه وکړه نبی علیہ السلام چې د ټولو څخه بهترین انسان مسلمانانو کې څوک؟ نبی علیہ السلام ورته وویل الا اخبرکم بافضل، داسې سړی نه در وښیم چې په ټولو خلکو کې افضل وي او دومره افضل وي د هغه چا چې کوم څوک لمونځ کوي د شپې پر نفلو ولاړي او د ورځې روزي. تر دې هم نبی علیہ السلام وایي عزتمن او بهتر سړی نه در وښیم؟ صحابه ضرور وښه. الا اخبرکم بافضل من درجه الصيام والصلاه؟ قالوا بلى قال اصلاح ذات البين. نبی علیہ السلام کم هغه مؤمن دی چې په خپل خپلوانو سره صلح ساتي، دا سره شنیتی کوي، دا سره بدنیتی نه کوي. فان فساد ذات البين هي الحلقه. رسول الله وی په خپل مابین کې فساد جوړول، په خپل قریبانو رشتہ دارانو امسایگانو متعلقینو سره بدنیتی او سلام بندول، نبی علیہ السلام دا خرون کې ده. حلقه حلق وای خرول ته، لکه سړی چې سر وخري د سر بیشتان ټول ایسته سي ختم سي. نو رسول الله وای کم خلق چې په خپل مابین کې سره ناراضي د دوی عبادتونه داسې لکه د سر بیشتان داسې وخره او غورځيږي شي پاتې نس. پیغمبر علیه السلام فرمای او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای په خلقو کې د ټولو څخه بهترین کس څوک دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل صدقه اصلاح ذات البين. بهترین سړی او بهترین صدقه هغه ده چې د خلکو په خپل مابین کې د خپل قریبانو متعلقینو سره روش او سلوک. په دې وجه عزیزانو مسلمان مؤمن د الله په نزد ډیر قدر لري. د مؤمن خدمت کول
د مؤمن سره سلام کول. یو حدیث کې راځي چې دوه مؤمنان چې کله لاس سره ملاو کې روغبړ سره وکي دا یو د بل لاسونه داسې وڅنډي وشوري حرکت ورکي د دوی ګناهونه داسې رځي داسې رژیږي داسې ختمیږي لکه د مني په موسم کې چې د درختې پاڼې را رژیږي داسې د دوی ګناهونه صفاسي. دې وجه د مؤمنانو سره سلام کول د مؤمن سره سلام بندول هغه سره خبرې بندول قطع تعلق د الله د غضب سبب جوړیږي د الله د ناراضګۍ سبب جوړیږي د عباداتو د غارت او د عبادت ضایع کېدلو سبب جوړیږي.